افغانستان د جګړې څخه خلاص شوی. دا زمینه مساعده ده چې افغانستان اقتصادي پرمختګ باندې کار وکړي. نو موږ د څو ملګرو سره او د خارجي متخصصینو سره یو ځای پر یو پلان باندې کار کړی دی او هغه مو سره راوړی چې افغانانو سره ورباندې وغږیږو چې آیا دغه پلان ستاسو په درد خوري او که په درد خوري آیا نیمګړتیاوې لري، که نیمګړتیاوې لري کومې دي چې هغه موږ دلته تکمیل کړو او بشپړې کړو او دولت ته وړاندې کړو. افغانستان زموږ لپاره ارزښت لري چې موږ دلته زیږېدلي یو او فکر کوو چې هغه تجربه، تخنیکی تجربه، علمي تجربه چې موږ لاسته راوړې ده دا کولی شي د افغانستان په درد وخوري. نو د هغه له خاطره جګړه، ما مخکې ویل چې جګړه پای ته رسېدلې ده. اوس افغانان باید اقتصادي پرمختګ باندې یو موټی شي او موږ هم ځان د افغانستان یوه برخه ګڼو. غیر افغاني رسانۍ طبعا د افغانستان داسې یو انځور وړاندې کوي چې هغه حقیقت نه لري او هغه د انځور د ده لپاره وړاندې کوي چې د هغوی سیاستونه د همدې سره په اصطلاح سمون خوري. هغوی داسې یو شی باید خپل ولس ته ووایي چې خپل ولس قانع کړي چې موږ په افغانستان باندې بندیزونه چې لګولي دي دا سم دي. او اوس چې ګورو نو افغانستان کې آرامي ده، هر څوک ګرځي، زموږ سره خارجیان راغلي دي، امنیت ټینګ دی، هیڅ څوک ورته څه نه وایي. یعنې ټول خلک ډاډمن، ځان ډاډمن ګڼي او په ضمن کې موږ تصور نه کوو چې دا اوسنی دولت زموږ د دې کار او خصوصا د دې کانفرانس پلوي وکړي. او تاسو ولیدل چې ټول راغلي ول، ټول د دې پلان زموږ هرکلی وکړه، د دې پلان هرکلي وکړله. نو خو دا خو ډېر مثبت کار دی. پخواني دولت کې موږ لکه پوهېږئ چې پخوانی دولت څه رقم سیستم و، سره له دې نه چې موږ هغه وخت هم علاقه ښودلې وه چې د افغانستان سره مرسته وکړو، مګر هغوی ته جالبیت نه درلوده دا زموږ مرسته. نو اوس چې وینو دوی ډېر علاقه لري د کار سره، دوی غواړي چې همکاري وکړي. تاسو بیانیې واورېدلې د دوی او اوس چې وتل تلل وایي موږ خپل کارمندان تاسو ته دراستوو چې ستاسو په ورکشاپونو کې ګډون وکړي، تاسو سره بحث وکړي په دې پلان باندې او ستاسو په پلان کې که نیمګړتیا ده پر هغه باندې وغږېږئ او که پلان په اصطلاح نور شیان دوی لري چې راوړي پکې واچوي. نو دغه بحث لپاره موږ دغه کانفرانس جوړ کړی چې دا بحث موږ د افغانانو سره وکړو او دوی موږ ته ډاډ راکړی چې خپل کسان به راستوي. ورکشاپونه سبا له خیر 8 ورکشاپونه. د یو هیواد د آبادولو لپاره اقتصاد ډېر ضروري ده، مثلا پیسې باید ولري. نو اوس ګورو چې دوی کومې جامې چې دوی اغوندي، کوم لګښتونه چې دوی کوي، دا ډېر کمې دي. په پخواني رژیم کې یو څوک و پوه شئ، یو غل و، هغه ځان ته په 40,000 ډالره دریشي اخیستې وه. یو هیواد چې ولس یې ډوډۍ نه لري او بیا بل کار یې کړی و، یوه نیکټایي ځان ته په 2,500 ډالره اخیستی و. دغه نیکټایي کیدای شي زما 2 روپۍ ارزښت ولري، هغه په 2,500 ډالره نیکټایي اخیستې وه. نو دا څه رقم وجدان او ضمیر دی چې ستا ولس وږی تږی در په دره سړکونه د په ګړنګونو ډک، بیا ته ځان ته داسې دریشي اخلې. آیا کله چې ته داسې دریشي اخلې ستا عقل زیاتیږي او کله چې افغاني جامې اغوندې ستا عقل کمیږي؟ داسې نه ده که نه. زما پیغام بهرمېشتو افغانانو ته دا دی چې تاسو وینئ د همکارۍ زمینه مساعده ده، راځئ خپل هیواد ته د خپل ولس سره همکاري وکړئ په بیا رغونه کې چې دا هیواد په ځان بسیا شي. مننه.